پنجاب پایدای محسن نقوی هغه ورته ویلي چې څوک چې دوی سره ملاوي کړو موږ یې صنعتي کار پرانکوو موږ ورته وایو چې زما شناخت دا دوی غوندې کار نه دی زما شناخت زما 15,000 کاله تاریخ دی زما شناخت زما خپله ژبه ده ما ته شناخت خدای پاک یو کار په صورت کې راکړی دی پښتونه دا ملک نه و جوړ چې شناخت یې لرلو پښتونه پنجابیان یې نشاندره نه لرل چې په شناخت یې لرلو خو نه نن دا په لکونو خلک خدای وګوري او ده روس خپل روسیان نه دي وتلي کله هم عربو خپل عرب نه دي وتلي کله هم د دې ملک فوج د پنجابي فوج خپل پنجابیان نه دي وتلي خو البته د دنیا بل ملک یعنې دنیا هر ملک د نورو ملکونو خلک وتلی دی یعنې امریکې عراق او افغانستان کې خلک وتلي دي یعنې که ته ګورې د هر ملک د بل ملک خلک وچي خپل ملک خلک چا نه دي وتلي پښتانه ته دی څه پیغام ورکوي چې ته ځان ته هېواد نه لرې ته ځان ته ملک نه لرې دا پیغام ورکوي انشاءالله وخت رانږدې دی وخت رانږدې دی زه د APS شهیدانو ټولو منځو ته وایو چې وخت ستاسو د بچو د شهیدانو چې شهیدان کړي دي هغې قاتلانو وخت نږدې شوی دی د دې وطن هغه شهیدان چې وکیلانو د ډاکټرانو د مدرسې وو یا د سکول وو یا په کلیو کې کومې دردي شهیدان کړي وو هغې وخت رانږدې شوی دی او زه دا پندار نه دی او چرمېله دا پندار نه دی دا ستا ګرېوان ته غځېدلی لاس دی په پښتون وطن ډېرې لوبې ووهلې ډېر کاله یې پرې وګټل تمام یې په ډالرو خرڅ کړو زما وطن یې ورته خرڅولو انشاءالله ای ځوانانو وعده در سره کوم په قسم چې تر څو موږ موجود یو تر هغې به یې پرېږده کړو پښتنو تاسو یو تاریخ لرئ تاسو یو لوی تاریخ لرئ پښتانه چې کله راټول شي ټوله نړۍ ته شکستونه ورکوي پرون تاسو دلته اورېدل چې د نورو مظلومو قومونو خلک راغلی وو هغوی یوه خبره کوله چې په دې خاوره انقلابونه پښتانه راولي انشاءالله پښتون قوم به انقلاب راولي زه تقریر ته نه یم راغلی تقریرونو ورځ سبا ده سبا به عمومي جلسه ماښام کېږي سبا ماښام ټول پښتون قوم ته ټول پښتون ملت ته سبا ورځ موږ ورکړې ده چې ولسي جلسه به سبا ورځ ته کېږي دا نن چې کوم خلک ځوانان راغلي دي دا خو صرف د خپلو مشرانو عسکر دي او دلته دوی ته ولاړ دي چې راغلی شي اوس چې دا تربیل دا پنجابیو دا فوج دا ولسونه دا ځوانان یوازې د
خپل وطن عسکر دي چې ته زما جرګې ته راتلې په خلکو د پاریزونه کول نن زه درته ناست ولاړ یم ته اوس راشه نوره جلسه وه کې عمومي جلسه وي دا مخامخ سیندونه چې به صفه کېږي خونه هم به د ټول میدان دې کې جلسه کېږي تر سبا ماښام پورې به د مشرانو پنډال ناست دی هغه لګیا دي هلته مشوره لګیا ده هلته خبره لګیا ده نن ورځ خالي نن ورځ 15,000 نه باندې د کام وطن مشران په رجسټر باندې په قانون باندې رسېدلي دي د هرې پارټۍ مشران راغلل د هرې پارټۍ مشران دا موجود دي د هرې ځای یوازې راته پاتې د ټولو سیمو مشران موجود دي د ټولو طبقو پیسو مشران موجود دي د وطن تر خویندو پره دا دلته موجود دي محترمو انشاءالله مشاورت لګیا ده د ظالم پر خلاف د جابر پر خلاف دیګ پر خلاف پښتانه مشران سرناست دي دوی به تاسو د دوی پېټر کې اتک کوشش نه کوئ زموږ وعده ده دغه چاته مشران مشوره کوي چې رش جوړ شي آلریډي هلته خلک ډېر زیات مشران دي په ډېر ډېر تعداد کې دي دې مشاورت او خبرې شروع دي په هغه کې بیا فرق راځي نو تاسو به دا موقع ورکوئ چې تر سبا پورې به د دا نوره ټوله علاقه ستاسو ده چې جلسه پکې کوئ هم سټېجونه مو درته جوړ دي چې زمره یې خبرې مو درته جوړې دي دا ټول بیتوکونه ستاسو دي انشاءالله دا اقدامات په نور درته کوو خو البته د مشرانو پېژال په طرف باندې به ځوانان د تګ کوشش نه کوي پیاوړي یئ تکړه یئ تاریخ جوړوئ د وخت اتلان یئ او دغه ځوانان او دا چې څومره دلته ناست دي دا د دښمن وار وي چې د دې وطن لپاره هم ستا سر ماتولی شي هم خپل سر ورکولی شي ډېره قربانۍ مو ورکړلې ډېر یې شهیدان کړلی انشاءالله اوس د ظالم وخت دی چې هغه نور مسؤول شي نو ما صرف د پیغام ته راغلی وه چې ځوانان به د مشران دلته خپل پنډالونو کې ګرځئ دلته به خلک راځي خبرې به درته کوي تقریرونه به درته کوي د خپل وطن خبره به کوي هغه به تاسو په ارام سره اړوئ او نور به د پنډال په طرف باندې به د مشرانو پنډال ته به رش کوي بیا هم ځوانانو ستاسو قربان شوه ستاسو د نن نه قربان شوه ستاسو د په ما باندې بې انتهاده ځوانان را باندې ګران دي چې کوم ځوانان دوی شهیدان کړي دي ما د هر شهید نه پس یقین ومنه زه کمره ته لاړ شم دا ځوانان زه د دغو ځوانانو سره بې انتها مینه لرم زه د پښتنو د ځوانانو سره بې انتها ما په هر شهید باندې کمره ته یوازې کړی یم ما په قرآن لاس ایښي دي چې زه به د خپل ملګری شهید چاته پرېږدم انشاءالله وخت به راځي بیا هم وایم دلته مشران راځي ټولو ته سلام خدای به تل راته آباد لره انشاءالله په یو ځای به